د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پخواني اجرایوي رئیس پینو الارچي سره وکتل. د دغه لیدنې پر مهال دواړو لورو په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د نشي توکو پر وړاندې د ترسره شوې مبارزې او په دغه برخه کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې پر راتلونکو ګډو همکاریو خبرې وکړې. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت د تیرو څه باندې 2.5 کلونو پر مهال په افغانستان کې د نشي توکو د کښت او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه وکړه چې اوس مهال یې د تولید او قاچاق اندازه تقریبا صفر ته رسیدلې. محترم ملا صاحب زیاته کړه اسلامي امارت په زرګونو پر نشي توکو روږدي کسان د درملنې په موخه راټول کړل، په ښه ډول یې د هغوی درملنه وکړه او د کاري زمینې برابرولو په پار یې ورته د حرفوي زده کړو پروګرامونه هم پیل کړي دي. د محترم ملا صاحب په خبره په افغانستان کې د یو خپلواک نظام او سرتاسري امنیت په راتلو سره د نشي توکو د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره ښه زمینه برابره شوې او نړیوال سازمانونه کولی شي په دغه برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پخواني اجرایوي رئیس د نشي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه وستایله او ویل چې نړیواله ټولنه مکلفیت لري چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیلو کښتونو وړاندې کولو په برخه کې له اسلامي امارت سره ګډه همکاري وکړي. پینو الارچي زیاته کړه دوی غواړي چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې نړیوال کنفرانس جوړ کړي او د دغه کنفرانس له لارې افغان بزګرانو ته د بدیلو کښتونو وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو مالي ملاتړ راجلب کړي.